السلام علیکم. د پوهې مکتب ملګرو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. او تېرو پروګرامونو کې موږ په ناولونو باندې خبرې کړي. نن رسو هغه ته تاکل ته. تاکل څه ته وایي؟ دا تاکل چې دی نو دا موږ د مضمون دپاره انتخاب کړی دی، او د مضمون هم ډېر قسمونه دي. نو کوم مضمون چې ډېر په خوږه ژبه او ډېر په ادبي انداز کې ولیکلی شي، او په کوم مضمون کې چې داخلي مشاهدات بیان شي، یعنې داخلي مشاهدات داسې وي چې مونږ په دې کې معاشره ګورو. نو کله مونږ ترانسپورټ، ګاډي، بسونه ګورو، کله یونیورسټي ګورو، کله عدالت، هسپتال، تاڼه، کچهرۍ او مختلف څیزونه ګورو. نو د دې نه چې یو موضوع په هکله کوم ذاتي معلومات وي او کوم داخلي معلومات وي، نو هغه معلومات مونږ په خوږه ژبه کې بیان کړو، بلکې ډېر په ادبي انداز کې بیان کړو او یو مضمون پرې ولیکو. نو دې مضمون ته په پښتو کې تاکل وایي، او په اردو کې ورته انشایا وایي، او دغه انشایا ته په انګریزۍ کې ایزي وایي. ایزي دا تکلونه په پښتو کې د دې 20مې صدۍ په ابتدا کې موجود دي. یعنې موږ سره ابتدایي تکلونه یا مضمونونه دوست محمد کامل صاحب، راحت زقیلي، حمزه بابا، مولانا عبدالقادر، عبدالحی حبیبي صاحب او عبدالخالق خلیق او کاکاجي صنابر حسین لیکلي دي. نو دا هغه خلک دي چې دوی په پښتو کې د ابتدایي تکلونه لیکلي دي، او بیا د دې نه پس د تاکل دغه سفر جاري پاتې شو. نو دغه تاکل ته د تاکل نوم ولسي ادبي جرګې غړو دې ته د تاکل نوم ورکړو، او دغه ادبي جرګه حمزه بابا، دوست محمد کامل او صنابر حسین کاکاجي په 1953 کې جوړه کړې وه، او دغه ډېر لوی تنظیم و. نو په دې کې به هر څیز باندې بحث کېدو. نو چې په مضمونونو باندې بحث کېدو، نو بیا دوی فیصله وکړه چې موږ په پښتو کې مضمون ته تاکل وایو. نو د هغې نه پس دا تاکل شو. بیا د تاکل سفر په مزه مزه روان و، چې په دې کې زمونږ نوي دور ته خبره راغله، بلکې په نوي دور کې ماسټر کریم هم نه و، بلکې په زوړ دور کې و. نو دغه ماسټر کریم په حمزه بابا دور کې و. نو هغوی کتاب چاپ کړو، جولۍ ګلونه. په جولۍ ګلونه کتاب کې نیمې افسانې وي او نیم پکې تکلونه و. نو د دې مطلب دا شو چې ماسټر کریم هم په تاکل باندې ډېر کار کړی دی. او بیا یو بل لیکوال و چې دغه نوم اصغر لالا و، دا د مردان اوسېدونکی و. نو هغه یو کتاب چاپ کړو. په هغه کتاب کې څه مضمونونه داسې وو چې هغه په تاکل فن باندې پوره وو. نو مطلب دا شو چې ماسټر کریم نه پس اصغر لالا په دې میدان اهم سړی و. بیا د اصغر لالا نه پس دغه سفر خو په تیزۍ روان و، خو دا ماسټر کریم او اصغر لالا ابتدایي کسان وو. بیا خبره دې نوي دور ته راغله. نو په دې نوي دور کې یو ډېر اهم لیکوال زموږ مخې ته راغلو چې دغه نوم ډاکټر اسرار دی. نو ډاکټر اسرار په نوي انداز کې تکلونه شروع کړل، او وخت په وخت به یې تکلونه لیکل او په رسالو کې به یې چاپ کېدل. او بیا دغه تکلونه ډاکټر اسرار راغونډ کړل او په کتابي شکل کې یې چاپ کړل. نو دغه کتاب نوم کېښودو د تاکل په تاکل کې. نو دغه تکلونه ډېر خواږه او مزیدار تکلونه دي، او د ډاکټر اسرار صاحب غوندې معیاري تکلونه په پښتو کې هیچا هم ونه لیکلو. او د ډاکټر اسرار نه علاوه یو بل لیکوال مشتاق مجروح دی، هغه هم د تکلونو یو کتاب چاپ کړو چې د هغې کتاب نوم دی یارانه په شفتالو. په دې کتاب کې هم داسې مضمونونه دي چې په هغې کې طنز او مذاق هم شته، او په هغې کې معلومات هم شته. زموږ یو بل لیکوال قمر سراحي صاحب دی، نو دا هم یو کتاب چاپ کړی دی چې د هغه نوم دی سراحي صاحب والا کتاب نوم د تاکل په آینه کې. په هغې کې هم ګڼ شمېر تکلونه چاپ دي، او په کتابونو شکل کې خو موږ سره تکلونه کم دي، خو په رسالو کې وخت په وخت مضمونونه چاپ کېږي، یعنې تکلونه چاپ کېږي. نو په دغه تاکل نګارانو کې چې کوم لیکوالان دي، نو د ځینې لیکوالانو په به زه ذکر وکړم چې په هغې کې اشرف غمګین، عنایت الله ضیا، حسینه ګل تنها، زبیر اسرت،
آزاد اشنغری، ماښام خټک، نورالامین یوسفزی او نور هم په ګڼ شمېر کې داسې کسان دي چې هغوی تکلونه لیکلي دي او لیکي. نو دا د تکل سفر هم لا تر ننه روان دی. البته دومره به ووایو چې په پښتو کې د تکل رفتار ډېر سست دی، یعنې په پښتو کې تکلونه ډېر کم لیکلی شوي او زمونږ د پښتو لیکوالانو په دې تکل فن باندې صحیح پوه هم نه دي. هغوی کله کله ډېره سنجیده مضامین لیکي، نو هغې ته هم تکل وایي. کله کله مکالمې چې ولیکي هغې ته هم تکل وایي، خو تکل نه مکالمه ده او نه ډېر سنجیده مضمون دی. تکل یو روان ادبي مضمون دی چې په خوږه او پسته ادبي ژبه کې لیکلی شي او د انسان په ذاتي مشاهده او په داخلي معلوماتو خلاصه چې په خوږه ژبه کې ولیکلی شي نو هغه ته تکل وایي. او دغه تکلونه په پښتو کې دغه خلک لیکي چې د کوم نومونه وړاندې ذکر شول. په دې کې یو بل لیکوال هم دی چې دغه نوم پروفیسر داورخان داود صاحب دی او د پښتو ادبي بورډ ډایرکټر هم دی او داسې به نور هم ډېر نومونه وي، خو د تکل کتابونه په پښتو کې کم دي، نو ځکه یې لیکوالان هم په دومره ګڼ شمېر کې نشته. یوه بله خبره دا هم ډېره ضروري ده چې په تکل کې یو څیز دی چې هغه ته ګوریز وایي، چې کله په تکل کې په یو موضوع خبره کوي بیا د هغه موضوع نه لږ ګوریز وکړي، یعنې یو طرف ته لاړ شي. یو طرف ته تلل دا معنا ده چې لږ طنز او مزاح پکې وکړي او بیا واپس خپلې موضوع ته راشي، یعنې لږ خوند او رنګ پکې پیدا کړي. خو په تکل کې فرضي کردارونه نه وي. نو دا په تکل تفسیره وه چې ما ته بیان کړه. تر بل پروګرامه پورې د نه اجازت غواړم د لوی الله په امان. راتلونکو پروګرام به انشاءالله بیا په سفرنامې باندې کوو. د سفرنامې څه تعریف دی؟